والمرسلين أما بعد باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن. کتاب ریاض صالحین یوصلو درین من نمبر باب شروع کیږي. باب د پباره د دې کې چې پنځو فرضي منځونو باندې حکم کول د هغې په حفاظت باندې او په ساتنه باندې او سخته منع ده او سخت وعید دی او ویره ده د دغه فرضي منځونو په پرېښودلو باندې. په دې باب کې اول دوه آیتونه دي د قرآن نه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله فرمایي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. سورة بقره کې رب العالمین حکم کړی دی ټول مؤمنانو ته چې تاسو په پنځو منځونو باندې انتهایی زیات پابندي وکړئ او حفاظت او ساتنه وکړئ د هغې د وختونو، د هغې د واجباتو، د هغې د شرایطو او دغه شانته د نارینه‌و دپاره د هغې د جماعت او خاص کر د مازدیګر د لمونځ اهتمام وکړئ چې دا بې حده بهترین مونږ دی او د ډېرو خلکو نه په دنیا کې د مصروفیتونو د وجې نه پاتې وي. نو الله ځکه تاکید د مازدیګر په مونږ باندې ډېر زیات دا کړی دی. بل ځای کې الله تعالی فرمایي سورة توبه کې الله تعالی فرمایي چې فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقولوا لهم كل مرصد. بیا الله تعالی فرمایي فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الله فرمایي کله چې هغه د عزت والا میاشتې ختمې شي ووتلې مؤمنانو تاسو د مشرکانو سره هغه مشرکان چې هغه د وادي والا نه وي د هغې سره تاسو جنګ وکئ، مړې کوئ، چرته چې منده کوئ دا ونیسئ، دا وتړئ، هره مورچه کې ورته کښېنئ، لارې پې تنګې کوئ. خو فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الله فرمایي که چېرته دوی د کفر او شرک نه توبه وویستله او د منځونو پابندي وکړه، د پنځو منځونو پابندي وکړي، زکات ورکړي، فخلوا سبيلهم بې لار پرېږدوئ، بیا ورته هېڅ مه ویوئ. مخکې الله تعالی څومره په تاکید سره مؤمنانو ته ترغیب ورکړو مړه کوئ دوی پرې نه دی وګرځئ پسې بندیانې کوئ، مورچې ورته ونیسئ، چېرته چې منده کې دا سرونه ترې ووئ. خو بیا الله تعالی فرمایي که منځونه شروع کړي توبه وباسي لمونځ ګوره اسلام کې دومره اهمیت دی بې فخلوا سبیلهم بیا دوی پرېږدئ ته به یې څه نه ویوئ د دوی وجل بیا به ته رالګېږي اسلامي حکومت به رالګېږي دی خلکو ساتنه به کوي هغې ته به یې څه نه وي. اول نمبر حدیث هو عن ابن مسعود رضی الله عنه قال سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم. عبدالله بن مسعود روایت ته دا وایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو ای د الله پیغمبره ای الاعمال افضل. ای د الله پیغمبره د ایمان نه وروسته په ټولو عملونو کې بهترین عمل کوم یو دی چې الله پرې ډېر خوشحالېږي. صحابه کرام به ډېر زیات تپوسونه کول، هغوی سره فکر او سوچ دا و چې کومه لاره به وي، کوم عمل به وي چې یو مؤمن مسلمان پرې الله ته ډېر زیات نږدې کېږي او د جنت درجې ورباندې اوچتېږي. نو دې سوال وکړو چې کوم عمل به دغې عملونو کې ډېر غوره وي. د الله پیغمبر ته اول وي الصلاة على وقتها. د الله پیغمبر به شخص هم کتل او حالات ته یې وکتل هغه شرط جواب به ورکو. نو د الله پیغمبر ته الصلاة على وقتها مونځ په خپل وخت باندې مقصد دا دی یعنې مونځ بل روایت کې راځي الصلاة فی اول وقتها مونځ په اول وخت کې په ټولو عملونو کې د شهادتینو د تلقین نه وروسته او د ګواهۍ نه وروسته په اسلام کې بهترین عمل الصلاة على وقتها مونځ په خپل وخت او بیا بل روایت کې د مونځ په اول وخت باندې کول. الله قرآن کې وایي فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. هلاکت او تباهي ده ته جهنم اور ده او کنده ده هغه کسان چې مونځ کوونکي دي. کوم مونځ کوونکي چې هغوی د خپلو مونځونو نه ناخبره دي. څه معنا منځونه هغه د خپلو اول وختونو وروسته کوي، اخیر وخت یې کوي.
یا د خپل وخت نه رسته کوي دغه شان ته قضا کوي او قضا منځونه به کوي الله دې هغه منځ کوونکو باندې هلاکت را لېږلی دی فویل للمصلین معنا دا چې صلات علی وخت په خپل وخت باندې منځ دا په اسلام کې بهترین عمل دی عبدالله بن مسعود به موت کړه قلت ثم ایون اے د الله پیغمبر به کوم یو عمل دی نه رسته په اسلام کې غوره عمل دی د الله پیغمبر ته بر الوالدین د مور خپل سره احسان کول د مور خپل سره نیکی کول او روایتونه کې راځي عبدالله بن مسعود صرف مور ژوندۍ و مور هغه ژوندۍ و او د هغې سره ډېر زیات احسان به کوو یعنی اول د الله حق دی مونږ د الله حق دی او د هغې نه بعد بهترین عمل په اسلام کې دا د مور پلار سره احسان کول د مور پلار د حقوق خیال ساتل دا بهترین عمل دی قلت عبدالله بن مسعود بیا موعد الله پیغمبره ثم ایون او بیا کوم یو عمل دی د دغه نه وروسته په اسلام کې غوره عمل نو قال الله پیغمبر ته جهاد فی سبیل الله درېمه درجه کې د الله په لاره کې jihad کول اول د مونږ اهتمام کول او به د مور پلار د حقوقو او به د هغې نه بعد به یو شعر لګېږي هغه به جهاد کې د الله په لاره کې به جهاد کوي او د الله په لاره کې د کلمې د اوچتولو کوشش او دغه شان د هلې ځلې به کوي دې روایت کې اول مقصد دا ده چې اوله فایده به کې دا ده د ټولو صحابه کرامو حرص ته ګورئ او خاص کر د عبدالله بن مسعود چې دې خلکو څومره حرص او د څومره اوچتو عملونو کوشش به کوو موږ او تاسو څه کوو چې څومره په دین کې یو شی اسانېږي او دغه شان ته وړوکی کېږي او دغه شان ته ختمېږي هغونه به موږ او تاسو خوشحالېږي هغونه موږ او تاسو د تربیت هم دا غواړي او نفس هم دا غواړي چې مسله ته څومره اسانېږي هغومره موږ او تاسو نه دین کې کوشش دا کول پکار دی چې 40 ګنټې ستا چې دا کم ساعتونه دي کم ژوند دی کمه زندګي ده د دې د ځان سره محاسبه کوه چې زما دا 40 ساعته په څه کې تېرېږي زما دا ساعتونه په څه کې اوړي کوشش دا کوه علماو نه مشورې اخله مشرانو نه مشورې اخله متقیانو خلکو نه مشورې اخله چې ستا دا زما دا وخت به څنګه قیمتي شي زما دا زندګي خو داسې ساعت چې راپاڅم ماخوستن د خوبه پورې زما دا ژوندي سره مولی صاحب ما ته د خپل ژوند دغسې موقعات راته وښیوه چې زما دا ژوند دا قیمتي شي قیمتي څه معنا چې زما دا ژوند دا د الله په بندګۍ او په عبادت باندې قیمتي شي صحابه کرامو سره حرص دا او دې روایت کې عبدالله بن مسعود ذکر شو چې هغوی به د اوچتو عملونو کوشش کوو او په خپل منځونو کې مقابلې کولې د یو بل د اعمالو تلاش به کوو د دې تلاش به نه کوو چې دا پلاکې 100 روپۍ ګټي چې زه د هغې نه ډېرې کړم دا پلاکې 100 روپۍ ګټي چې زه د هغې نه ډېرې کړم دا پلانکي څو وجلې چې د هغې نه ډېر مړي وکړم د پلانکي څو خپلوانان شو کوي چې د هغې نه ډېر وشو کوم او موږ تاسو ته کې ځان غیرت ښکاري صحابه کرامو غیرت هغه په دین کې یو بل د اعمالو تلاش به کوو دا پلانکي باره کې د الله پیغمبر هېڅ یو ځای راوته دې کې څه کمال دی د هغې د اعمالو تحقیق او تجسس به کوو چې دا کوم داسې عمل کوي دې باره کې د الله پیغمبر دا خبره وکړه او زما باره کې نه کړې نو یو د بل اعمالو تحقیق به کوو او دغه فایده به کې دا ده چې الله پیغمبر موږ تاسو ته په دې روایت کې تیزی راکوي چې ګوره مؤمنانو مسلمانانو د ایمان او د اسلام باندې نشي خلاصېدلی یو عمل په ایمان او په اسلام نه وروسته بهترین عمل هغه دا چې مونږ په اول وخت کې او دغه شان د مور او پلار سره احسان کې او بیا دغه شان د جهاد فکر او سوچ کې هغه جهاد چې هغه د الله د کلمې د اوچتولو دپاره نه د وطنونو دپاره او نه دغه شان د نوم دپاره او نه دغه شان د پارټۍ دپاره هغه جهاد د الله په نیت باندې قابل قبول دی چې هغه دغه شان د خپل د الله د کلمې د اوچتولو دپاره الله دغه مختصر توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد. Welcome to the Hamden Online Quran Academy.